بسم الله الرحمن الرحیم. ګران دوستانو، امید څخه کوم بیا هم د HTML سیریز په 15مه برخه کې په تیرو برخو کې دوستانو موږ په هیډ سیکشن کې کار وکړ، درې ټیګم کار وکړ، ټایټل، سټایل او لینک. ګران دوستانو، میټا ټیګ او بیس ټیګ دا به موږ په وروستو درسونو کې ووایو. هغه لږ زره اوچت دي، تاسو به کنفیوز شي او تاسو به ماغزه ګډوډ کړي. نو له هیډ سیکشن نه تیریږو، همدومره بس دی. تاسو په پریکټیس وکړئ، په لینک باندې پریکټیس وکړئ، او سټایل باندې او ټایټل باندې. راځو د باډي سیکشن ته. د باډي سیکشن لپاره د دې لپاره چې موږ ته تکرار شي، زه بیا هم له سره یو هغه اخلمه HTML ډاکومنټ جوړومه له سره. HTML او دا هم د ځای کې د HTML باندې ومه. دا مې HTML بند که. راځو هیډ اخلو، یو دانه هیډ او هیډ سیکشن هم هیډ ټیګ هم کلوزینګ ټیګ ورکومه، د دې لپاره چې تاسو ته ښه تکرار شي دوستانو. هغه نه پس راځو په دې ځای کې باډي ټیګ جوړو. باډي او په دې ځای کې باډي کلوز کوو. دا یو بیسیک سټرکچر د HTML د پیج جوړ شو موږ سره دوستانو. نو دلته موږ راځو یو ټایټل ورکوو، خپل ویب پاڼې ته ټایټل ورکوو. او د ټایټل په منځ کې موږ ورته لیکو مثلا سحاق کمپیوټر ګرافیک ټوټوریالز. دا به زموږ د ویب سایټ ټایټل شو. او راځو په باډي سیکشن کې. نو درنو دوستانو، دا خو یو بیسیک سټرکچر جوړ شو او ما سیف که. دلته راشم که دا د سحاق CG ټوټوریال، دا یو ویب پاڼه موږ سره جوړه شوه. نو په باډي سیکشن کې ګرانو دوستانو چې دی پاراګراف دی او د هیډ ټیګونه دي، سوري د H ټیګونه دي، یعنی H1 هیډینګونه دي. نو نن به موږ په دې برخه کې هیډینګونه سره ولولو چې څنګه موږ هیډینګونه جوړولی شو. که موږ یو ویب پاڼه خلاصه کړو نو په هغه کې رقم هیډینګونه کارول شوي چې هیډ 1 دی، هیډ 2 ده، H1 دی، H2 ده، H3 ده. د دې لپاره زه په عنوان په پښتو درو کې ورته چې عنوان وایي، عنوانونه بعضې عنوانونه دي چې په ډېر غټ وي، بعضې ورپسې عنوانونه وي چې لږ واړه وي، بعضې ورپسې عنوانونه وي چې بیخي واړه وي. نو هغه دپاره موږ په د HTML کې شپږ هیډینګ لرو چې هیډ 1 نه شروع او هیډ 6 یا هیډ شپږو پورې. ګران دوستانو، کم ټیګ چې موږ اوپن کوو یا شروع کوو، د هغه په همغه نامه بیرته کلوز کوو. موږ داسې نشو کولی چې هیډ 1 هم موږ اوپن کوو، کلوزینګ یې په هیډ 2 وکړو. دا غلطه طریقه ده. نو هیډ 1 چې خلاصوئ، هیډ 1 په هغه کوئ. او داسې دا به زه لیکمه چې this is heading
1. This is heading 1. دا به د دوستانو شپږ کاپي واخلم او دا هم شپږم. دا لومړی چې دی زمونږ this is my heading 1 دا کنټرول ایس سره د تاسو ته ښیم چې دا زمونږ په ویب پاڼه کې څنګه ښکاري دوستانو. دا اوس ګوره this is my heading 1 this is my heading 1 this is my heading 1 دا ټول head 1 دی او په یو قسم ښکاري. نو که اوس زه د نه head 2 جوړ کړم heading 2 دا هم heading 2 او دا هم heading 2 چې موږ ته معلوم شي. اوس که زه کنټرول ایس سره سیف کړم او بېرته لاړ شم خپل ویب پاڼې ته او ریفریش یې کړم نو دا heading 1 او دا heading 2 کې څومره فرق راغی دا لږ ذره کوچنی شو. په همدې شکل راځم دا head 3 جوړوم heading 3 یعنې او دا هم heading 3 دا heading 4 دا heading 5 او دا heading 6 دا heading 4 heading 5 او heading 6 دا به موږ جوړ کړو چې موږ ته معلومات وشي چې دا زموږ کوم heading دی. هلته خو موږ دا heading نه ګورو هلته خو موږ دا کوډینګ یې نه ګورو صرف ټیکسټ ګورو. نو د دپاره موږ او کنټرول ایس سره سیف بیرته که زه لاړ شم دا ریفریش کړم نو ستاسو ته د دې معلومات به شوي چې هیډینګونه ټولو نه کوچنی هیډینګ چې ده هغه چې ده هیډینګ شپږم هیډینګ دی heading 6 او د ټول نه غټ heading چې د ویب سایټ په نوم د پاره استفاده کیږي هغه ده heading 1. نو ګران دوستانو په دې شکل دا مونږه هیډینګونه جوړ کړل. نو دوستانو په دې باندې پریکټیس کوئ. په باډي کې زمونږ لومړی درس چې نن وو د باډي په سیکشن کې هغه هیډینګونه ول چې مونږه شپږ هیډینګونه سره یاد کړل. د هیډینګ په منځ کې که مونږ هر ټیکس لیکو نو هغه به د دغه هیډینګ د تاثیر لاندې وي. مثلا که زه ولیکم سهاک کمپیوټر ګرافیک ټوټوریالز او کنټرول ایس سره زه سیف کوم او دلته لاړ شم نو زما سهاک تی ټوټوریال دا هیډینګ 1 شو. نو د دغه دوه ټیګونو په منځ کې که موږ هر څه لیکو هغه به څه وي چې زموږ د دې هیډینګ د اثر لاندې به وي او دا هیډینګ به پې باندې تطبیق کیږي. نو ګران دوستانو خدای دې وکړي چې دا درسونه ستاسو د خوښې په وړ ګرځېدلي وي. د نورو درسونو دپاره زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، کومنټ راکړئ، نظریې راکړئ تر څو تاسو دپاره د ډېر ښه درسونه تیارولی وشم. د اوس دپاره په الله سپارم. ښاد او آباد اوسئ.